دا نر دعوت دے نر سڑے خواڑی سلفیت دعوت دا سلفیت عقیدہ دا کتاب و سنت خدمت دا بمنکو کزمنگا مال پکیسی یو سر نصر کرتے دلارش کزمنگ با چمڑ کیگی کزمنگ خزی کنڈی کیگی کزمنگ با چیتی مانان کیگی او کزمنگ پا وخبانے مرغان او چڑے باغے کے نوزی او پا گولو سورے سورے کی فدین بننکو بولاچ غیرتی بمرما کٹول جیان اغیار چو سلفی بمرما دا چا دا دبابونو نبلگی دی گئی فتنی برازی فتنو کی بگوتے نووی دا دفاع علاج بے کوئی او دا خبره چه کزه د دین خبره وکم څوک به مې مړ کی څوک به مې جیل ته واچوي کیدای شي څوک به مې ووایي نو چې دا صورت دې زما وروره قلارې د خپلې ابۍ خواته کښېنه او ذکرونه کوه دې دعوت ته به مه راوځه دا نر دعوت دی نر سړی غواړي زما نر نیکه بابا ابراهیم د دې دعوت دپاره اور ته وغورځېد زما نر نیکه محمد رسول الله د دې دعوت دپاره زهر پرې وخوړلی شو چې اخر یې له د سر رګونه وشلول زما نر مشر عمر ابن الخطاب چې د هغې په کلمو کې ابو لؤلؤ سالم د زهرو نیزې ووالې دا زموږ د دې سلفو دا تاریخ دی که دا موږ یو چې نن فلانې شهید کړو فلانې شهید کړو فلانې شهید کړو الحمدلله دین نه دی ختم شوی دا پخوانی ریکارډ دی روان دی سعید ابن جبیر علما وایي په دې دین باندې د ده نه سر پرې کړی شوی د سعید ابن جبیر نه سر وارته سفیان ثوري باره کې راځي الله اکبر وایي دا یې په وړو وړو حربو وو او کلمې یې ترې راویستلې دې ظالمانو هغې بدعو امام شافعی رحمت الله علیه باره کې راځي ضربه بالحروات په لخ کې وو او په ډانګو کې امام شافعی رحمت الله علیه مرګ امام طبري کمره کې بند ومات محصورا او د ولګي او د تندې نه کمره کې غریب شهید شو قاضي عیاض چې مشهور عالم دی شفا والا د ده باره کې راځي چې دا اولی راځوړم که او به د هغې نه بعد په تورو باندې ټوټې ټوټې کولای ورکړه خو دعوت یې نه دی پرېښی نعیم ابن حماد چې مشهور عالم دی د باره کې راځي خپه کې وله پړي واچول او ریخ که او ریخ که او به یې یو جوړې کندې ته واچو او د پاسې په ګټو باندې ویشت زمنگ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د جیل نه د امام ابو حنیفه جنازې ویسته زمنگ شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمت الله تعالی علیه مسجون الامه چې د جیل نه دغه جنازه ووته احمد ابن نصر خزاعي چې د هغه د جنازه ووته نوح ابن ابي مریم د وخ نه راوغورځوه نن که زمنګ یو شیخ شهید کی زمنګ یو عالم شهید کی نو دا یره به په هغه چای کې نه مني او چې سړی کال له ځان ته غریب وایي نو څه کالي دي وایي کاله پورې سوچونه خو ورته نه وي الحمدلله موږ ویو د سلفیت دعوت د سلفیت عقیده د کتاب او سنت خدمت دا به موږ کوو کوو به که اندک دی راغلی که زمونږ مال پکې ځي یو سر نه زر کرتې دې لاړ شي که زمونږ بچي مړه کېږي که زمونږ ښځې کونډې کېږي که زمونږ بچي یتیمانان کېږي او که زمونږ په غوښو باندې مرغان او چړې په هغې کې نوځي او په ګولو سورې سورې کېږي رب الکعبه مې دې قسم چې موږ پرې خوشحاله یو او دا خپل سعادت ګڼو اذا كانت الاجساد للموت خلقت فموت سبيل الله بالمرء اجمل مرګ به راځي تاوان به راځي جیلونه به راځي دا ټول دې راشي خیر دی خو فیا لیت بیني و بین الله عامل بس چې الله سبحانه وتعالی زموږ نه خوشحاله وي الله دې زموږ نه خوشحاله شي او ابن قیم وایي موږ داسې یو ړانده زمانه کې راغلي وایي تمیز نه دی معلوم والله لو خالفت نص رسوله نصا صریحا واضح التبیان وایي قسم په الله که د قرآن او حدیث صحیح خلاف وکړې ته
او وتبعت قول شيوخهم او غيرهم ويجي رب لاني شيخ او بزرگ تسويلي دي لو كنت المحقق صاحب العرفاني خلق ويرى خم محقق عالم دي بس دا علم سٹي دي الله نور بيدك حتى اذا خالفت اراء الرجال وجد خلق دا ريغانو خلافك تصد وجنا لسنة المبعوث بالقرآن وجد السنة محمد رسول الله نا طابعني وفتوي لقي نادو عليك ببدعة وضلالة يا بدتي دي ويا گمراه دي كافر دي كنو قالوا وفي تكفيره قولان او بيرستوي بل ينظرون إليك شزرا مثل ما نظرت يوسف الى عسى الجوباني دستر کې په ګټونو باندې د سګوري لکه بيزو کې هغه سرکشه پیسه هغه چې د چوپان هم ساته ګوري الله دې زمونږ استاد استقامت نصیب کړي الله